د لوی څښتن تعالی په سپېڅلي نامه سلامونه، وخت مو په خیر. د عروج څېړنیزې او خپرندوی ادارې لخوا د عمل خبري څانګې ته ښه راغلاست. نن یک شنبه د 1403 کال د وریه حمل میاشتې 15 نیټه ده چې د 2024 زېږدیز کال د مارچ له 24 نیټې سره سمون خوري. زه صادق فروتن یم، اوس تاسو پام را اړوم خبرونو ته. د هرات د امنیه قمنداني ویان په یوه تازه خبري غونډه کې چې پرون ترسره سوه ویلي چې د امنیتي ځواکونو منصوبینو په تیرو شپږو میاشتو کې په دغه ولایت کې د بیلابیلو جرمونو په اړوند 1128 تنه نیولي دي. د هرات ولایت د امنیه قمنداني امنیتي ځواکونو په تیرو شپږو میاشتو کې د یو لړ کشفي او تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې 523 تنه د بیلابیلو جنایي جرمونو په تور نیولي دي. ښاغلی انصاف وایي چې د دایاک معاونیت 350 میله بیلابیل ډوله غیر قانوني وسلې راټولې کړي او 400 میله وسلې هم په ملي سوداګرو ویشلې دي او 325 په شمیر اسناد بشپړ او د چاپ لپاره د هیواد مرکز ته لیږدول سوي دي. د هرات امنیه قمنداني د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت سیمیز آمریت د صاحبي پاسپورت 22,000 فورمې ثبت کړي دي. هغه همداراز زیاتوي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د هرات ولایت د امنیه قمنداني له نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت د دغه ولایت په ښار او ولسوالیو کې د 514 عملیاتو په ترڅ کې 512 تنه شکمن کسان نیولي چې په پایله کې د یادو نیول سوي کسانو څخه څه باندې 2409 کیلوګرامه بیلابیل ډوله نشهیي توکي 928 لیتره الکولي مشروبات او خمیره کشمش کشف او ضبط سوي دي. د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په مشرۍ د اسلامي امارت سیاسي کمیسیون غونډه کړې ده. د یاد کمیسیون غړو ویلي چې اسلامي امارت له ټولو هیوادونو سره د مثبتو اړیکو غوښتونکی دی، خو چاته پر خپله خاوره د تیري او د ملي حاکمیت د نقص اجازه نه ورکوي. دغه راز دې غونډه کې د هیواد او سیمې پر سیاسي پرمختګونو، وروستیو تحولاتو او له نړۍ سره پر اړیکو خبرې سوي دي. او په یو بل خبر کې پاکستان کې د اسلامي امارات سرپرست سفیر مولوي سردار احمد شکیب د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقي سره لیدلي. بهرنیو چارو وزارت وایي چې دې لیدنه کې ښاغلی شکیب له پاکستاني چارواکو سره د خپلو وروستیو لیدنو راپور شریک کړی. یاد وزارت زیاته کړي دې لیدنه کې د وروستیو تحولاتو او د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو خبرې سوي دي. او په پای کې پر غزې د اسرائیلي یرغلګرو د بریدونو په دوام تیره ورځ په خان یونس سیمه کې د تازه بریدونو له امله 82 فلسطیني وګړي شهیدان سوي دي. ورته مهال د فلسطین د عامې روغتیا وزارت ویلي چې غزه کې د اسرائیلو د یرغل له پیل راهیسې 22,000 فلسطینیان شهیدان سوي او تر 4,000 ډیر کسان ټپیان دي. له ملتیا مو مننه. تاسو کولی شئ د عروج بیلابیلې خپرونې د دې ادارې د سوشل میډیا له طریقه وګورئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.